سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا میراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه نن زموږ په باینانس درسونو کې دریم درس دی او په دغه درس کې به موږ او تاسې په ویلیټ برخې باندې خبره کړو. په تیرو دوه ویډیوګانو کې ما د باینانس ډیشبورډ او همدارنګه په باینانس کې د اکاونټ جوړولو طریقه ښودلو. که هغه ویډیوګانې چا نه کتلي شاته ویډیوګانو ته لاړ شئ، هغه ویډیوګانې وګورئ. په دغه ویډیو کې به موږ او تاسې د ویلیټ برخه چې دی هغه تشریح کوو، صحیح ده. او په ویلیټ برخه کې به موږ ایکسچینج چې دی هغه تشریح کوو. ویب 3 باندې به جدا یوه ویډیو چې راځي، ځکه په ویب 3 کې هم ډېرې خبرې دي. ښه راځو موږ هم نه راځو ډایرکټ ویلیټ ته. په ویلیټ برخه کې لومړی موږ او تاسې سره راځي اور ویو، صحیح شو. اور ویو کې موږ او تاسې سره ټولې لومړی موږ او تاسې سره ټوټل څومره پیسې چې موږ او تاسې لرو هغه موږ او تاسې سره معلومیږي، صحیح ده. په دغه کونج کې بله بټن ده موږ او تاسې ته ښکاري USD، یعنې په ډالرو اندازه پیسې موږ او تاسې ته چې دی څه کېږي معلومیږي. نو دلته چې تاسې کلیک وکړئ بیا تاسې کولی شئ په BTC مې تاسې دا خپلې پیسې معلومیږي، په BNB باندې، په ایتیریم باندې. خو تر ټولو ښه څه شی راځي؟ تر ټولو ښه همدغه ډالر باندې چې تاسې ته ستاسې پیسې ښکاري دا ښه راځي، صحیح شو. دا هم یوه خبره شو. بله خبره دا ده په دې ځای کې لیکل شوي دي ټوډے PNL. په ټوډے PNL کې تاسې ته ستاسې د ورځنۍ د باینانس ګټې PNL ښیي چې تاسې دومره ګټه چې دی کړې، صحیح شو. دا هم بله خبره. ډیپوزیټ له لارې موږ تاسې کولی شو چې خپل باینانس ته له بل له ټرست ویلیټ، له میټا ماسک، یعنې له نورو مختلفو ځایونو نه پیسې چې کله رالیږو موږ کولی شو ډیپوزیټ له لارې پیسې راولیږو، صحیح ده. او کله چې موږ تاسې یو باینانس ته بل باینانس ته پیسې لګو هغه به موږ تاسې د باینانس ID یا پی ID له لارې چې دی کړو. راځو ډیپوزیټ ته. په ډیپوزیټ باندې ما کلیک واخیست، صحیح ده. نو په ډیپوزیټ کې به ما ته اوس وایي چې تاسې مطلب کومه کرنسي چې دی تاسې رالګئ خپل باینانس ته. تاسې به وګورئ چې تاسې سره په بل ویلیټ کې یا تاسې ته څوک پیسې رالګي هغه د کوم نیټورک له لارې تاسې ته چې دی پیسې رالګي، صحیح ده. نو تاسې به هغه کس ته وایئ چې مطلب ما ته تاسې پیسې له کومه طریقه رالګئ، USDT رالګئ، BNB رالګئ، کومه کرنسي تاسې ما ته رالګئ. نو اکثریت خلک چې دی USDT تبادلې چې دی ډېرې زیاتې که، صحیح ده. نو تاسې به څه وکئ دلته به راشئ USD به تاسې څه وکئ ولیکئ، صحیح ده. زما انټرنیټ یو څه سلو دی، زه 4G فعاله کړم. ګورئ چې کله هم ما په ډیپوزیټ باندې کلیک وکړ دلته اوس مطلب ته به هغه شخص نه پوښتنه وکړي چې ته ماته کومې کرنسي رالګي. نو زه مطلب USDT ماته یو څوک رالګي، زه به څه سرچ کړم USDT به سرچ کړم. چې کله ما سره دغه لومړی راواخیسته په دې باندې به زه کلیک واخلم، صحیح ده. چې کله ما په کلیک واخیستم اوس به هغه شخص نه څه پوښتنه وکړم چې ته ماته کوم نیټورک رالګي. اکثریت خلک چې نیټورک استعمالوي هغه TRC شل استعمالوي، دا نیټورک نوم دی TRC شل، صحیح ده. دا BP شل دی او دا ERC شل دی. خو اکثریت خلک چې استعمالوي هغه څه استعمالوي هغه ټرون TRC شل ادرس چې دی استعمالوي. په دغه ټرون TRC شل ادرس باندې به تاسې کلیک واخلئ او تاسې به له دغه ځایه دغه ادرس کاپي کړئ، صحیح ده. دغه ادرس به تاسې کاپي کړئ. که تاسې له ټرست ویلیټ رالګئ، د میټا ماسک رالګئ، یا له کمپنۍ یا له بل له هر شي چې تاسې باینانس ته پیسې رالګئ نو هغه به تاسې له دغه ادرس له لارې په دغه شکل سره رالګئ. او که چېرته تاسې یو باینانس نه بل باینانس ته پیسې لګئ هغه بیا تاسې صرف په دغه کې ولېږئ د باینانس په ID له لارې، صحیح شو. دا مو بله برخه شو. راځو شاته بیک کړو، صحیح ده. کله چې شاته بیک وکړو په دې ځای کې موږ تاسې سره بای لیکل شوی د دا چې کله موږ په افغانستان کې سیستم بانکي سیستم خراب دی، یعنې دا موږ نشو کارولی. خو په پاکستان په نورو هېوادونو کې بیا موږ کولی شو P2P چې دی ترسره کړو او د بانک اکاونټ له لارې چې بانک کې موږ تاسې سره افغانۍ کلدارې اوسي د هماغه باندې موږ تاسې دغه باینانس ته پیسې واخلو یا باینانس پیسې پرې خرڅ کړو او موږ تاسې په دې کې تبادلې وکړو په اسانۍ سره. په افغانستان کې چې دی د اشخاصو ترمنځ تبادلې شي، یعنې مطلب د اشخاصو ترمنځ تبادلې دا معنی چې یه صراف خرڅوي USDT کرنسي یا صراف ما نه اخلي، یعنې زه تا نه اخلم تی ما نه اخلي، په اشخاصو ترمنځ تبادلې چې دی کېږي. ښه راځو بله برخه موږ تاسې سره چې ده هغه دلته موږ تاسې سره اکاونټ دی، صحیح شو. اکاونټونه دا اکاونټونه دي، صحیح ده. ویلیټونو برخې دي، دا اکاونټونه دي اکاونټ برخه، یعنې په ما سره په فیوچر کې دومره دي، په فنډ ویلیټ کې را سره دومره دي، په سپاټ کې را سره دومره دي او په ایرن کې را سره دومره دي. زما د پیسو مجموعه دلته ښایي، صحیح ده. په دې ځای کې تاسې لیدلی شئ په فیوچر کې دومره دي، فنډ کې دومره دي، په سپاټ کې دومره دي، په ایرن کې دومره دي، صحیح ده. په دغه برخه کې ما ته زما دغه پیسې په دې اکاونټونو کې په دې ویلیټونو کې ته پیسې لري. چې بیا راشو کرپټو ته، په کرپټو باندې موږ کلیک اخلو. کرپټو باندې چې ما کلیک واخیست یعنې د کرپټو کرنسي اړوند دغه کوینونه تاسې سره شتون لري. USDT ده، FUSDC ده، XRP ده، ZC ده، سټارک ده، BNB ده، FUSD ده، یعنې دغه کرنسیانې په کرپټو کې تاسې سره چې دی هغه شتون لري. بله مهمه خبره دا ده سپاټ ویلیټ، صحیح شو.
سپاټ باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ یعنی دلته تاسو بیلانس ښیي چې تاسو په سپاټ کې دومره اندازه پیسې لرئ صحیح ده. په دې ځای کې تاسو چې په سپاټ ټریډینګ کې تاسو دومره ګټه کړې یو خبره مو دا شوه. او ډیپوزیټ له لارې ډیپوزیټ همغه خبره ده چې کله تاسو خپل باینانس ته پیسې له ټرست والټ یا له نورو ځایونو څخه رالېږئ نو تاسو کولی شئ ټرست والټ دغه ډیپوزیټ چې دی استفاده کوئ صحیح ده. ودلته لیکل شوي دي ویډرا څه لپاره استعمالیږي. اوس ما سره په باینانس کې پیسې دي، زه غواړم ټرست والټ میکسي اوکیکس بلې صرافۍ ته پیسې ولګم نو زه به څه استعمالوم ویډرا. چې کله په ویډرا باندې زه کلیک واخلم ویډرا کې به مطلب تا سره کومه کرنسي شتون لري لکه ما سره یو اس ډي شتون لري په یو اس ډي یا را سره یو اس ډي ټي شتون لري زه غواړم یو اس ډي ټي ولګم په یو اس ډي ټي باندې زه کلیک کوم. دلته ماته چې سنت ان کرپټو نیټورک یعنی تاسو کوم نیټورک ته یا بل کرپټو نیټورک ته پیسې سند کوئ او که چېرته د باینانس نه باینانس ته پیسې سند کوئ نو که تاسو بل صرافۍ ته میکسي ته یا اوکیکس ته یا بل ځای ته پیسې سند کوئ نو دا به انتخابوئ او که چېرته تاسو صرف باینانس ته پیسې سند کوئ نو دا به تاسو انتخابوئ. او دا خو ما درته په پی ډي کې تشریح کړي په ای ډي به انشاءالله تاسو هغه ویډیو کتلی وي. نو زه راځم په سند کرپټو نیټورک باندې زه کلیک اخلم صحیح ده. دلته به مونږ هغه ادرس چې مونږ تاسو په ډیپوزیټ کې کاپي کړ صحیح ده ډیپوزیټ کې مونږ هغه تاسو ادرس کاپي کړ تاسو به هغه ادرس دلته ورکړئ صحیح دلته به پیسټ کړئ. دلته راځي نیټورک کوم نیټورک تاسو لګئ نو هغه نیټورک به دلته تاسو ورته انتخاب کړئ. اکثریت خلک استعمالي ټي ار سی شل استعمالي نو همدغه ټي ار سی شل ادرس به انتخاب کړئ. څومره اندازه پیسې دي هغه پیسې به دلته ولیکئ. له 10 کمې تاسو نه شئ لګولی 10 پورته هر څومره تاسو لګولی شئ او په دغه برخه کې به تاسو باندې $1 فیس چې دی هغه راځي صحیح شو. دا مو بله خبره شو. راځو شاته بیک کړو. بل لیکل شوی دی ټرانسفر مونږ د څه لپاره کاروو دا ډیر مهم شی دی. ټرانسفر مونږ کوو د دې لپاره کاروو ټرانسفر چې زه اوس غواړم سپاټ نه پیسې چیرته ولګم فنډ وایلیټ ته ولګم یا د فنډ نه زه غواړم پیسې چیرته ولګم فیوچر ته ولګم نو بیا به زه کوم بټن کاروم ټرانسفر بټن به چې دی زه کاروم صحیح ده. راځم په ټرانسفر باندې زه کلیک اخلم. اوس دلته ما سره دي زه سپاټ نه پیسې چیرته انتقالوم فنډ وایلیټ ته انتقالوم نو تاسو کولی شئ ګورل ته لیکل شوي دي فرام ټو یعنی فرام له دینه ټو دیتا یعنی زه لګم سپاټ نه زه پیسې لګم فنډ وایلیټ ته لګم. دلته ماته یي په دې ځای کې چې کومه کرنسي لګئ که تاسو سره بله کرنسي نو په دې غشي باندې به کلیک وکړئ صحیح ده په دې غشي باندې به تاسو کلیک واخلئ او تاسو به هغه بله کرنسي چې دی انتخاب کړئ او تاسو څومره اندازه لګئ نو دلته به تاسو ورته لیکلی هم شئ چې دومره لیږم صحیح ده خو که نه ټولې لګئ نو په دې باندې به کلیک واخلئ صحیح ده او په کنفرم ټرانسفر باندې به کلیک وکړئ ستا پیسې به انتقال شي. اوس ته ورته چې زه غواړم له سپاټ نه پیسې فیوچر ته انتقال کړم راځئ په دغه واړه غشي باندې به تاسو کلیک واخلئ صحیح ده. په دې باندې چې کله تاسو کلیک واخیسته دلته به تاسو انتخاب کړئ فیوچر به تاسو انتخاب کړئ. کله چې فیوچر انتخاب کړم زه اوس غواړم پیسې چیرته ولیږم سپاټ نه فیوچر ته چې دی انتقال کړم دلته څومره لګي دلته به انتخاب ولیږي ټولې لګم نو په ټرانسفر باندې کنفرم ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ او ستا پیسې چې دی هغه به انتقال شي صحیح شو. دا مو بله موضوع شو. بله په سپاټ کې دا په دې ځای کې تاسو ته ټول کوینونه ښکاري په سپاټ کې څومره اندازه کوینونه تاسو لرئ او دلته لیکل شوي دي کنورټ ټو لو as asset to BNB یعنی تاسو کوم شتمنۍ کنورټ کړئ BNB ته یعنی دغه لږ کوینونه نه دا لږ اندازه دا تاسو BNB ته کنورټ کړئ صحیح دې ځای نه تاسو کولی شئ BNB ته کنورټ کړئ په اسانۍ سره. زه راځم په دې BNB باندې کلیک اخلم صحیح ده. کله چې BNB باندې ما کلیک واخیست ما سره دغه کوینونه شتون لري یعنی لږ اندازه دا په سپاټ یا په دغه کې نه خرڅېږي په سپاټ وایلیټ کې دا نه خرڅېږي نو زه به څه کوم راځم BNB باندې آل باندې به کلیک واخلئ په دې ځای کې آل نو آل باندې کله کلیک واخیست په کنورټ باندې به تاسو کلیک واخلئ او تاسو به خپله ټول څومره لږه شتمني لري هغه به کنورټ کړئ څه شي ته BNB ته. دا مو بله طریقه شوه صحیح شو. دا اوس سپاټ را به شئ فنډ وایلیټ ته صحیح شو راشئ فنډ وایلیټ باندې به کلیک واخلئ. فنډ وایلیټ موږ تاسو څه لپاره کاروو په فنډ وایلیټ اکثریت خلک چې فنډینګ وایلیټ زه فنډ ورته یم صحیح ده تاسو توجه کوئ فنډ زه فنډ ورته یم صحیح ده فنډینګ دی. فنډ وایلیټ موږ اکثریت خلک چې فنډ وایلیټ استعمالي هغوی د پیسو زیرمې دپاره استعمالي یعنې پیسې پکې پرتې محفوظ وي په فنډ کې صحیح ده. اکثریت پیسې چې تاسو ساتئ په باینانس کې هغه په فنډ وایلیټ کې ساتئ یو مشکل هم نشته ځکه په سپاټ کې چې کله تاسو پیسې ساتئ په سپاټ پیسې په اتومات خپله راځي ایرن برخې ته صحیح ده خو د فنډ وایلیټ پیسې یو طرف ته هم نه ځي صحیح ده او د سپاټ وایلیټ پیسې اتومات چیرته راځي ایرن برخې ته راځي.
کله چې دا خو فند ویلیټ په همغه طریقه که چېرته تاسې ټرانسفر کوئ تاسې کولی شئ ټرانسفر کړئ. په دې ځای کې څو اپشنونه دي. پی ټو پی په افغانستان کې نه ترسره کېږي، په دې به جدا ویډیو راځي. او په آی ډي همغه په آی ډي ده. او ګیفټ کارت خو هغه کله چې تاسې څوک کوډ رالېږي ګیفټ کارت او پول مطلب دا دی کله باینانس کې یو کوین لانچ کېږي او د هغې مایننګ ورکول کېږي بیا تاسې کولی شئ مایننګ په دې باندې به زه انشاءالله یوه جدا ویډیو جوړوم. صحیح ده. راځو بلې برخې ته. ایرن باندې مونږ کلیک کوو. صحیح شو. کله چې په ایرن باندې کې مونږ کلیک واخیست، کله چې مونږ تاسو سره پیسې په سپاټ ویلیټ کې نو هغه اتومات ایرن ته راځي. په ایرن کې مونږ تاسو ته په دې باندې کار کیږي. صحیح ده. یا د مونږ تاسو سره هغه کرنسي نه چې د هولډ کیږي، هولډ راځي. نو په سپاټ پیسې چیرته راځي؟ اتومات ایرن برخې ته راځي. او زمونږ په ایرن ویلیټ کې چې دی هغه هولډ کیږي، په هغې باندې مونږ ته یو څه فیصدي راځي، یعنې تقریبا $10 چې تا سره په باینانس کې او په ایرن برخه کې تا سره هولډ وي نو تا ته به $1 یا $2 چې دی ورځې ګټه درکوي باینانس لخوا که نه. خو اوس ځینې ملګرو سره اوس تا سره مطلب په سپاټ کې تا ایکس آر پي اخیستې وه. صحیح ده. په سپاټ کې د ایکس آر پي اخیستې وه، ستا ایکس آر پي ایرن ته راغلی وه. نو دا به بېرته څنګه خپل سپاټ ویلیټ ته انتقالوي؟ را به شي په ایکس آر پي باندې به ته څه وکړي؟ کلیک واخلي. صحیح ده. چې کله کلیک واخیست په دغه اپشن باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې باندې کلیک واخیست نو دلته به تاسې څه وکئ؟ را به شئ ریډیم برخې ته. دلته لیکل شوي دي، زما انټرنیټ یو څه سلو دی، د انټرنیټ مې تېز شي نو زه به تاسې ته وښیم. دلته به تاسې راشئ ریډیم. صحیح شي. په ریډیم باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله په ریډیم باندې کلیک واخلئ دلته تاسې ته چې څومره ایکس آر پي تاسې غواړئ سپاټ ویلیټ ته انتقال کړئ. که دلته تاسې بل ویلیټ ته انتقالوئ، صحیح شو، بل ویلیټ ته انتقالوئ، په دې ځای کې کولی شئ بل ویلیټ هم انتخاب کړئ. صحیح ده. په دې کلیک واخلئ، بل ویلیټ فند ویلیټ ته لګئ، سپاټ ویلیټ ته لګئ. صحیح شو. نو تاسې کولی شئ په اسانۍ سره څومره اندازه لګئ ټوله لګئ. میکس باندې به کلیک واخلئ او په کنفارم باندې به کلیک واخلئ نو ستاسې ټولې پیسې چې دی هغه به سپاټ ته انتقال شي. راځو فیوچر ته. فیوچر باندې کلیک کوو. صحیح شو. په فیوچر کې موږ تاسو ته دلته ټوټل پیسې ښیي. تاسو دومره اندازه په فیوچر کې لرئ. صحیح ده. په فیوچر کې دومره پیسې لرئ. صحیح شو. دا خو فیوچر پیسې دي. د دې وړې بټن نه تاسو کولی شئ چې بند کړئ، یعنې ستاسو پیسې به چاته نه ښکاره کېږي، دا په بند دي. صحیح شو. او دې باندې چې کله کلیک واخلئ نو تاسو ته بیرته چې دی هغه ستاسې پیسې ښیي. راځم په دې ځای کې دغه ټوډې پې یعنې نن ورځ تاسې دومره په ګټه استئ. کله چې تاسې په دې باندې کلیک واخلئ، په دې اپشن باندې تاسې کلیک واخلئ، دلته تاسې ته چې په فیوچر کې نن ورځ تاسې دومره ګټه کړې، په تېرو ورځو کې تاسې دومره ګټه کړې او په تېر یو میاشت کې تاسې دومره ګټه کړې، یعنې تاسې ته دلته ښایي په فیوچر کې تاسې دومره ګټه کړې. نو دا د فیوچر چې دی پی ان ایل دی. په دې ځای کې ټریډ مطلب تاسې کوم ټریډ لګولی سئ، دې ځای نه ټریډ لګوئ په خپلو پیسو باندې او کومې پیسې کنورټ کوئ، کنورټ له لارې لګولی شئ او ټرانسفر له فیوچر نه تاسې پیسې چېرته انتقالوئ؟ سپاټ ته انتقالوئ یا بل ویلیټ ته تاسې انتقالوئ. مطلب له فیوچر نه زه غواړم پیسې چېرته انتقال کړم؟ سپاټ فند ویلیټ ته انتقال کړم. په ټرانسفر باندې کلیک کړئ، فند ویلیټ ته ستاسې پیسې انتقالېږي. دلته موږ تاسې سره بل راځي پوزیشن، یعنې کوم اوس مهال تاسې کوم ټریډ کړی نو دا سره دلته ښکاري. دغه ټریډ ما اوس مهال کړی چې 15 سنټه ګټه کې روان. دا به انشاءالله تشریح کوم فیوچر ټریډ کې را روان دا ټول شیان به انشاءالله تشریح شي. صحیح ده. نو دا وه دغه اړوند ویډیو د ویلیټ اړوند ویډیو دریم درس په دې هیله چې تاسو خوښه شوي. په راتلونکي څلورم درس کې به موږ سپاټ ټریډینګ تشریح کوو، په پنځم درس کې به بیا موږ فیوچر ټریډینګ تشریح کوو. همداسې به انشاءالله درسونه په مسلسل توګه را روان وي. نو په دې هیله چې تاسو خوښه شوي، که چېرته ویډیو مو خوښه شوي دغه کورس لازما له نور ملګرو سره شیر کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېر زیاته مننه.